د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو، افغانستان کرکټ بورډ د خپلو شل اوریزو لوبو اخري نیټه له خپلو هیوادوالو سره شریکه کړه چې ملګرو دغه لوبې به په کومه نیټه ترسره کیږي، په کوم ځای کې او د چا په کوربتوب به ترسره کیږي او څو لوبې به وي، دغه ټول معلومات ملګرو په همدغه ویډیو کې درکوو. دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده د 2020 کال په پیل سره سم د نړۍ زیاتو هیوادونو د کرکټ 2020 پلانونه له خپلو هیوادوالو سره شریک کړل چې ملګرو اکثره زیمبابوې او همداشان د هند څخه نیولې تر زیمبابوې چې هغه ډیر کمزوری کرکټ لري، ټولو کرکټ بورډونو خپلې لوبې د خپلو هیوادوالو سره شریکې کړې چې بیخي زیاتې لوبې پکې کیوي، خو افغانستان کرکټ بورډ ډیر وروسته دغه پلانونه له هیوادوالو سره شریک کړل چې په هغې کې یوازینۍ د استرالیا سره ټیسټ لوبه وه چې بیا د خلکو له غبرګونونو سره مخامخ شو او آیلینډ سره دوی مخکې د 2020 څخه دا پلان و چې په 2020 کال کې به ورسره لوبې یا سیریز کوي، خو د کرکټ بورډ د آیلینډ هغه سیریز لغوه کړ چې بیا افغانستان په هڅو سره آیلینډ دې ته غاړه کېښوده چې د افغانستان په کوربتوب 3 شل اوریزو لوبې له افغانستان سره ترسره کړي چې دا به د افغانستان په کوربتوب وي. ملګرو، دغه لوبې د روان کال یا 2020 کال د مارچ میاشت کې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د مارچ په 8 نیټه، دوهمه لوبه به د مارچ په 8 نیټه او بله یا دریمه اخرنۍ شل اوریزه لوبه به د مارچ په 10 نیټه د هند په ګریټر نیویدا لوبغالي کې ترسره کیږي چې ملګرو دغه لوبو ته کم وخت پاتې دی او هیلهمند یو چې د دغې وروسته بیا افغانستان هڅه وکړي، کوشش وکړي ترڅو له نورو هیوادونو سره هم لوبې دایرې کړي. خو داسې واضح دي چې پاکستان سره هم اخته دي ترڅو زر تر زره د پاکستان هیواد سره خپلې لوبې دایرې کړي، خو په اړه تازه یا جزئیات نشته چې موږ تاسو سره شریک کړو. که بیا مو چیرته تازه جزئیات پیدا کړل هغې په اړه به هم تاسو سره موږ یوه ویډیو شریکه کړو. تر بیا ښې شي.